بلخ ولایت ته د ازبکستان د جیزخ ولایت مرستیال والي په مشرۍ راغلي 100 کسیز سوداګریز پلاوی د سفر پر مهال د دواړو هیوادونو د خصوصي سکتور د استازو او سوداګرو ترمنځ د سوداګریزو او اقتصادي همکاریو پر پراختیا خبرې وکړې. په دې کتنه کې ازبکستاني پانګوال په بلخ کې د درملو کرنې او موټرو د تولید په برخو کې له افغان سوداګرو او پانګوالو سره ګډې پانګونې ته لیوالتیا وښودل. hamma o'zini mahsulotlarini Afg'oniston bozoriga olib kirish hamda hamkorlikda ishlash. Shu bilan birgalikda men ham o'zimni restoranim bor. Afg'onistonda ochmoqchiman. سرمایه‌گذاری در بخش زراعت و امتیاز زراعتی و محصولات زراعتی و همچنان دو دانه فابریکای بزرگ تولیدی موتر که در بین هیئت حضور داشتند که اینجا آمده بودند در این بخش می‌خواستند که فعالیت کنند. د غونډې ګډونوال وایي بلخ د مناسب جغرافیایي موقعیت، پراخو بازارونو او له منځني اسیا سره د نږدې اړیکو له امله د پانګونې لپاره ښه ظرفیت لري. دوی زیاتوي چې د ګډو پانګونو پراختیا کولی شي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ اقتصادي اړیکې لا پیاوړې کړي. Orada tarixda ozgina bir uzilish bo'lgan, bir-birimiz bilan bir bordi keldi aloqalari uzilgan ozgina. Lekin mana bugungi kunga kelib biz davlatimizning rahbari, keyin Afg'onistonning rahbariyati o'rtasida juda yaqin iliq munosabatlar o'rnatilganligi sababli bugungi kunda O'zbekiston Afg'onistonni ham siyosiy, ham iqtisodiy nuqtai nazardan qo'llab-quvvatlab kelyapti. هیله لرو چې د دې تفاهمنامې له لارې به د دواړو ولایتونو ترمنځ سوداګریزې، اقتصادي او پانګونې اړیکې لا پیاوړې او پراخې شي او د دواړو هیوادونو د خصوصي سکتور لپاره به د ګډو همکاریو، پانګونې او سوداګرۍ نوې لارې پرانیستل شي. بلخوا د ازبکستان جیزخ ولایت مرستیال والي وایي حکومت یې افغانستان سره د سیاسي او اقتصادي اړیکو پراختیا ته ژمن دی او هڅه کوي چې د دواړو هیوادونو د سوداګرو ترمنځ اړیکې پیاوړې کړي. مقامات بلندپایه هر دو کشور یک نشست تجارتی اقتصادی در مرکز اتاقای تجارت بلخ داریم. رهبری اتاقای تجارت بلخ با تجارای محترم کشور ازبکستان یک تفاهمنامه اقتصادی هم انشالله ما امروز شاهدش باشیم. د ازبکستان پلاوی دا سفر داسې مهال ترسره کیږي چې په وروستیو کلونو کې د افغانستان او ازبکستان ترمنځ د سوداګریزې او اقتصادي اړیکې پراخې شوي او دواړه لوري هڅه کوي چې د ګډو پانګونو او سوداګرۍ لپاره نوې لارې ومومي.